لیا 9 ګونګوټې لري. دلته به یې ولیکو لیا د خپلو حشراتو په بکس کې 9 ګونګوټې لري چې یوه زیاته د دنګاني له ګونګوټو څخه ده. څومره ستونزمن نوم دی. ښه نو د ګنګاني ګونګټې به څو دانې وي؟ د دې ځواب باید پیدا کړو چې دنګاني څو ګونګټې لري. ښه دلته په سوالیه ښیو. د دې عبارتي پوښتنې د حل دپاره لومړی باید ځان پوه کړو چې د دنګاني ګونګټې زیاتې او که کمې دي. څرنګه چې ویل سوي لیا یوه ګونګټې زیاته لري د دنګاني څخه، نو لیا زیاتې ګونګټې لري. څومره زیاتې؟ یوه زیاته. نو دنګاني به یوه کمه ولري د لیا څخه، یعنی که لیا یوه ګونګټه زیاته ولري د دنګاني څخه، نو باید دنګاني یوه ګونګټه کمه ولري د لیا څخه. اوس یوه دانه کمه ده. څه ډول یې لیکو چې -1. نو دلته مو ولیکل چې یوه کمه ده، یعنی د ګنګاني ګونګټې یوه کمه ده د لیا له ګونګټو څخه. نو دنګاني څو ګونګټې لري؟ ښه نو دنګاني هم لري 8 ګونګټې. اوس یوه بله لاره، د لیا ګونګټې به رسم کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 او 9 چې ټول یې دلته دي، او پوهیږو چې د دنګاني ګونګټې یوه کمه ده له دې ګونګټو څخه. نو یوه ګونګټه کمه ده چې یوه به ترې لرې کړو. اوس دلته پاتې سوې 1 2 3 4 5 6 7 او 8 چې دا د دنګاني د ګونګټو شمېر دی. اوس به یو بل مثال هم حل کړو. یو نوی مثال راکړل سوي چې د یوه کوچني بکس وزن 2 ګرامه کم دی د یوه غټ بکس له وزن څخه. کوچنی بکس 6 ګرامه دی. دلته یې لیکو. نو ومو لیکل چې د کوچني بکس وزن 6 ګرامه دی. اوس پوښتنه دا ده چې د غټ بکس وزن څومره دی؟ د غټ بکس د دې ځواب باید پیدا کړو چې په سوالیه مو وښود. لکه مخکینی مثال غوندې دلته هم آیا غټ بکس ډیر وزن لري او که کوچنی بکس؟ نظر په نومونو به پریکړه نه کوو، بلکې ګورو به چې په مثال کې څه ویل سوي چې د کوچني بکس وزن 2 ګرامه د غټ بکس د وزن نه کم دی. نو دغه کوچنی بکس 2 ګرامه کم دی له غټ بکس څخه. یا په بل ډول ووایو چې غټ بکس 2 ګرامه زیات دی د کوچني بکس څخه. په همدې لار که مخته لاړ سو، نو کوچنی بکس چې 6 ګرامه دی جمع د 2 سره چې 2 ګرامه زیات سو مساوي کیږي د غټ له وزن سره. اوس د غټ بکس وزن څومره سو؟ ښه نو 6 جمع 2 به هم 14 سي. 6 جمع 2 مساوي له 14 سره. او دا هم ځواب.